السلام علیکم درنو دوستانو، نن به پوه شو چې ډومپیریډون او ګریوینټ څه فرق لري. ډومپیریډون د معدې حرکت زیاتوي او د زړه بدوالي مخه نیسي، او همدارنګه درملو له امله چې کوم زړه بدوالی رامنځته کېږي په هغې کې کارول کېږي. ډومپیریډون مغزو ته نه داخلیږي، نو ځکه خوب هم نه راوړي او سر ګرځېدل هم نه رامنځته کوي. خو هغه کسان چې د زړه ناروغي لري هغوی باید په احتیاط باندې وکاروي، یعنې احتیاط ورسره وکړي. او دویم ګریوینټ په ومیټنګ سنټر یا مغزو کې چې د کانګو کوم سنټر دی په هغې باندې اثر کوي. سفر کې څوک کانګې کوي هغې کې ډېره فایده لري، همدارنګه څوک چې همداسې سر ګرځېدل لري هغې لپاره ډېره فایده کوي. خو دا چې دا په مغزو کې د کانګو په سنټر باندې عمل کوي نو سر ګرځېدل او ستړتیا رامنځته کوي. خو هغه کسان چې د پروسټاټ ناروغي لري، ګلوکوما ناروغي لري، هغوی باید په احتیاط باندې وکاروي.